نوموړی سیاسي او مذهبي مشر او لوړپوړی خبریال آغا مرتضی پویا د دې ارماني دنیا نه سترګې پټې کړي او په کراچۍ کې په حق رسېدلې. د آغا مرتضی پویا مړینې د پاکستان سیاست او صحافت ته لوی زیان اړولی. آغا مرتضی پویا نه یوازې یو وتلی خبریال و، بلکې یو داسې شخصیت هم و چې د خپل ژور بصیرت، د فکر د ازادۍ او بې باکۍ رای په وجه خپل یو ځانګړی مقام جوړ کړی و. د هغه ژوند د مبارزې، د اصول پسندۍ او د حق وینا داسې روښانه و چې په مودو به یاد ساتل کیږي. هغه په خپلو لیکنو او ویناګانو کې سماجي انصاف، مذهبي هم آهنګۍ او شفافیت ملاتړ کړي. هغه وفاقي وزیر په توګه هم خپل خدمت تر سره کړي. د هغوی هڅې د عامو خلکو ستونزو حل او سماج د غوره ژوند لپاره وي. هغه مرتضی پویا په مرګ پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو به شمول نورو سیاسي چارواکو سخت غم څرګند کړي او ویلي چې د آغا مرتضی پویا خدمات به تل یاد ساتل کیږي. د آغا مرتضی پویا په مړینه نه صرف صحافت د یو لوی غږ له لاسه ورکړی، بلکې پاکستانی معاشره هم یو رښتینی همدرد او مشر نه محرومه شوې ده. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.